دغه شعر ضمیر صاحب ته ډالۍ چې د استاد قدر ونه کړي د پیغور جنت ته نظم د میخور جنت ته نظم خوشحالي دوزخ کې خدا ستا د شور جنت ته نظم چې یک دم جنت ته نظم نو مختور جنت ته نظم ستا د غیږې بیبیلیږم نظم مور جنت ته نظم ستا د غیږې بیبیلیږم نظم مور جنت ته نظم پر رضا دوزخ ته زغلم خو په زور جنت ته نظم پر رضا دوزخ ته زغلم خو په زور جنت ته نظم تاج ته چې پکې اوسې ستا په لور جنت ته نظم. ډېره زیاته مننه د حسنین مشر ورور نعمان ته د واده ډېر زیات مبارک شه. تقریبا ما شمارل چې 15 شپېته شاعران هم واورېدل. زه یو 10 شعرونه د هغې نه بعد 50 شپېته غزلې او بیا یو 3 نظمونه او اخره کې د سار بانک کوم اخره کې د سار بانک کوم اخره کې د سار بانک کوم نو بیا به ځم. دا حسنین ما خو وی زه به ملګرو ته صرف سلام وکړم حاضري به ولګوم خو حسنین وایي چې نظم دی هغه ووایه نو بس زه به صرف 2 شعرونه ووایم او بیا به دغه نظم ووایم او بیا به دنه اجازه وغواړم. وایي چې اسمان پړقېږي شور راخیږي سیلۍ چغې وهي اسمان پړقېږي شور راخیږي سیلۍ چغې وهي د کمرې ګوټ کې لیونۍ چغې وهي اسمان پړقېږي شور راخیږي سیلۍ چغې وهي د کمرې ګوټ کې لیونۍ چغې وهي او یقین یې پوخ وي چې روزي به راله خدای راکوي چې ډېرې وږي شي نو هله مرغۍ چغې وهي یقین یې پوخ وي چې روزي به راله خدای راکوي چې ډېرې وږي شي نو هله مرغۍ چغې وهي د غریبۍ مېرمنه واخلم مزدورۍ لزمه انور خیاله د غریبۍ مېرمنه واخلم مزدورۍ لزمه د کور په ور کې مې وړه بچنګۍ چغې وهي د غریبۍ مېرمنه واخلم مزدورۍ لزمه د کور په ور کې مې وړه بچنګۍ چغې وهي چې د استاد قدر ونه کړي په مکتب کې نو بیا چې د استاد قدر ونه کړي په مکتب کې نو بیا په سوزکي پسې شیرګړ او درګۍ چغې وهي. دغه شعر ضمیر صاحب ته ډالۍ چې د استاد قدر ونه کړي چې د استاد قدر ونه کړي په مکتب کې نو بیا په سوزکي پسې شیرګړ او درغۍ چغې وهي توره تیاره هم در پرې نه وځې تاج یاره توره تیاره هم در پرې نه وځې تاج یاره باران شو مزه زمونږ پورې خوړګۍ چغې وهي هی او افسوس ته د له دې نه سړی وګوري ژوند ته چې د وروسته زاویې نه سړی وګوري او پلار مې په یوه قلا کې 6 ورونه پریښي دي تا پسې د کمې دروازې نه سړی وګوري او سترګې تې وباسم تماشه کوه ښایسته یاره تا ته خو د هسې د نږدې نه سړی وګوري سترګې تې وباسم تماشه کوه ښایسته یاره تا ته خو د هسې د نږدې نه سړی وګوري او مینه دې ضرور کړې د تاجه دروغ مه وایه ستا خو چې د مخ د اندازې نه سړی وګوري بېګا ناوخته غوندې کور ته راغلم مور مې شکي شوله راپاڅېدله زما جبونه یې زر ولټول هېڅ یې پیدا نه کړل بس یو کاغذ و هغه کاغذ کم چې وتا راکړی ما لا په برندو سترګو نه ولوستی مور مې شروع شوله ستا خط یې لوستو زه یېرېدمه چې مور پویه نه شي ما زر حمله وکړه کاغذ باندې شکر دی ټول مې ترې راواغستو خو لږه ټوکړه ورسره پاتې شوله زه یېرېدمه چې مور پویه نه شي خو هغه لږه شان ټوکړه کمه چې زما د مور په لاس کې پاتې شوله هغه ټوکړه څه د کمال ټوکړه وه هغې ټوکړې راله کار وکتلو په هغې دا ټپه لیک شوې وه چې نوره په کور د ټینګې نه یم مور ته دې وایه چې جرګه راولېږي